جنان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلیم الله سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، د سنتو او د نوافلو ادا کول دا په کور کې غوره دي که په مسجد کې؟ د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. عبدالله ابن عمر فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د خپلو منځونو نه د کورونو دپاره څه حصه مقرره کړئ او د هغې نه قبرستان مه جوړوئ. یعنې کله چې تاسو فرضي لمونځ په جمع سره په مسجد کې ادا که نو سنت په کور کې ادا کړئ. لکه څنګه چې په قبرونو کې مونځ نه ادا کیږي، تاسو هم د خپلو کوټو او د کورونو نه هدیره او مقبره مه جوړوئ چې هلته هم مونځ نه کوئ. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې په تاسو کې کم کس په مسجد کې مونځ وکړي نو د خپل کور دپاره دې هم د مونځ څه حصه مقرره کړي. بېشکه الله رب العزت به د مونځ په وجه د ده په کور کې خیر او برکت واچوي. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. د زید بن ثابت نه روایت دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ای خلکو په خپلو کورونو کې مونځ کوئ. بېشکه بهترین مونځ د سړي هغه دی چې په کور کې ادا کړی وي ما سوا د فرضونه. هو فرض په جمع سره مسجد کې ادا کړه او بهتره او غوره دا ده چې سنت او نوافل په کور کې ادا شي. هلته کور مې د جانان ده لمدونه مې ارمان ده په زړګي مې راورېږي خوب دیدن د حرمینو خوب دیدن د حرمینو